شمای وطنای درنو لیدونکو دا د خوست ولایت هغه سوداګریز ښارګوټی دی چې د مرحوم الحاج فیض محمد خان نایب الحکمه پر مهال پر یوې ډېرې ښکلې نقشې جوړ او له کاره لوېدلې بڼه یې بدله شوه چې پکې ښکلې ودانۍ سړکونه ښوونځي 4 لارې او بېلابېل تجارتي مارکیټونه جوړ شول. خوست ولایت د ګران او سرلوړي هیواد افغانستان یو له جنوب ختیځو سرحدي ولایتونو څخه دی چې ټول 4029 کیلومتره مربع مساحت او پراخوالی لري. دا ولایت د درو اداري واحدونو په ګډون 12 ولسوالۍ لري چې عبارت له زازي میدان، باک، علي شیر، گربز، تڼي، صبری، اسماعیل خیل مندوزی، قلندر، ندرشکوټ، دومند شمل، مساخیل او سپیرې څخه دي. د یوې برسېرنې سرشمېرنې له مخې نفوس د 1.5 میلیون څخه اوړي. د سلسله وارو غرونو ډک خوست د پاکستان قبایلي سیمې وزیرستان سره لګېدلی دی چې د پاکستان هیواد سره شاوخوا 140 کیلومتره اوږده پوله لري. د دې ګډې پولې له امله کیدای شي ښکلی خوست په راتلونکي کې په یو لوړ ترانزیټي ښار بدل شي. خوست ولایت د پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره نښلېدلی دی. په دې ولایت کې لوی او کوچنۍ پښتني قبیلې لکه زدران، منګل، زازي، صبري، یعقوبي، مولی، تریزي، علي شیر، سودک، لندر، قدم، گربز، تڼي، اسماعیل خیل، مندوزي، منګل، حیدرخیل، دیگان، لیوان خیل یعنی سیدان، ډډوال، متون، لکھن، مهدی خیل، نیازی، پیران شمل او کوچیان میشتی دي. د پاکستان هیواد د غلام خان سیمې څخه راغځېدلی سړک له خوست څخه تیر بیا ګردیز څو نورو ولایتونو او آن پلازمینې کابل ته رسیږي چې دغه اوږده لاره د پاکستان څخه ګران هیواد ته د نورو راداخلېدونکو لویو لارو تورخم او سپین بولدک په پرتله 433 کیلومتره د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې پرته ده. خوست د نورو ولایتونو په پرتله ښه او معتدله هوا لري. د ژوند د ډیرو چارو لپاره پراخه لمنه لري. حاصلخیزې ځمکې لري. طبیعي ځنګلونو یې ښکلا یو پسو کړي چې له دې جملې څخه یې د تڼیو، منګلو، زازي میدان او د زدرانو ځنګلونه یادولی شو. له دې ځنګلونو څخه وچې میوې لکه چارمغز، جنغوزي او سنځلې په زیاته پیمانه لاسته راځي. د وچو میوو ترڅنګ لمدې میوې لکه زردالو، الوچا، انار، مڼې، شفتالو او نورې د دې ولایت زراعتي لاسته راوړنې دي. د خوست زیاتره وګړي د مالدارۍ په چارو بوخت دي چې د ژوند تېرولو ډېرې اسانتیاوې له همدې لارې پوره کوي. په دې ولایت کې د کرهنیزو ځمکو او ځنګلونو د خړوبولو لپاره د باران له اوبو څخه استفاده کیږي.
دا اوبه د غرونو او درو څخه راښکته کیږي چې سیندونه جوړوي او له هغې وروسته پاکستان هېواد ته تویږي. که دا اوبه په کار واچولی شي د برېښنا لوی او کوچني بندونه هم پرې جوړېدلی شي چې ټول کال کروندګرو ته اوبه او برق ورکولی شي. په خوست کې ډېرې کمې سیمې د چینې روانې اوبه هم لري. خوست د تاریخي ځایونو په درلودلو سره د سیلانیانو پام را اړولی شي. د دې تاریخي ځایونو له ډلې څخه د منګسو په سیمه کې د ایثار غونډۍ یادولی شو. د پخوانیو خلکو په خبره دغه غونډۍ په مصنوعي توګه په دې ځای کې د وخت د میشتو خلکو لخوا جوړه شوې چې ګرد جوړښت لري. پر تاریخي ځایونو او طبیعي ځنګلونو برسېره طبیعي زیرمې هم لري چې په ځینو سیمو کې د چینې، اوسپنې، مسو، جستو او کرومیټ لرونکو ډبرو له پیدا کېدو او کانونو خبرې کولی شو چې اوس مهال د کرومیټ ډبرو د ایستلو قرارداد هم شوی دی او افغان دولت ته د کال 6 میلیونه امریکایي ډالره ګټه رسیږي. د خوست زیاتره اوسیدونکي د خپل وطن څخه بهر هیوادونو کې کار او تجارت کوي چې میاشتني عواید یې له 6 څخه تر 7 میلیونو امریکایي ډالرو پورې رسیږي. دوی ګټلې افغانۍ او ډالر خپل ټاټوبي ته رالېږي او د خوست په بیا رغونه کې په مصرف رسوي. په خپله پرې ښکلي کورونه او ماڼۍ جوړوي او د تګ راتګ لپاره پرې لوکس موټرونه رانیسي. خوست کې داسې ځایونه شته چې د صنعتي پارک او د سوداګریز مرکز د جوړېدلو جوګه دي. په خوست ښار کې تقریبا 11,000 دولتي او شخصي دوکانونه شته چې د ښاروالۍ ورځني عواید یې 90,000 افغانیو ته رسیږي. په خوست کې د چلیدونکو موټرونو شمېر 80,000 ارادو ته رسېدلی چې له دې جملې څخه هر ورځ شاوخوا 45,000 موټرونه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ کوي. د دې ولایت ګمرک که څه هم د نورو ولایتونو د ګمرکونو غوندې اسانتیاوې نه لري، خو د دې ولایت د ګمرک میاشتني عواید په منځني ډول څه د پاسه 43 میلیونه افغانۍ جوړوي او د خوست ګردیز د لویې لارې ژر تر ژره رسمي ترانزیټ به د دې ښار عواید میلیاردونو ته ورسوي او یاده لاره به سوداګرو ته په اقتصادي لحاظ ګټوره تمامه شي. د یوې ترسره شوي سروې له مخې په خوست ولایت کې اوس مهال 3,4,19,000 خلک ټلیفون کاروي چې له دې لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، خپل خپلوانو او دوستانو سره اړیکې نیسي، د حال احوال پوښتنې کوي او په هیواد کې دننه او بهر خپلې سوداګریزې چارې پر مخ وړي. د دې ولایت زیاته برخه سلسله وارو غرونو پوښلې ده. زیاتره خلک یې قومي او قبایلي ژوند لري. خوست د هیواد تر ټولو مهمه دروازه شمیرل کیږي، خو له بده شمته چې د تیرو حکومتونو پر مهال ورته کومه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې پخوا دا ولایت یوه لویه ولسوالي وه او د پکتیا ولایت اړوند وه. ادارو یې د یوې ولسوالۍ په کچه خدمات وړاندې کول، خو د ولایت په سطحه به خلک د ستونزو هوارولو په موخه ګردیز ښار ته تلل چې په یو شمېر ادارو کې دا ستونزه تر اوسه پورې پاتې وه، خو د خوست زیارکښو خلکو او د وخت حکومتونو دا ولایت په یو سرسبزه سوداګریز ښارګوټي بدل کړ. د دې ښار سوداګر اوس مهال له دوبۍ، چین، ایران، هند او پاکستان هیوادونو څخه د اړتیا وړ توکي راوردوي. په اوس وخت کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه خلک دې ولایت ته د کار موندلو لپاره راځي او عملاً ګڼ شمېر خلک په بېلابېلو برخو کې په کاروبار بوخت دي چې په همدې تړاو د څو تنو خبرې اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ګل احمد نومیږم، خوست اوسېدونکی یم د لوګر. ولته سبزي فروشي کوم، کاروبار مو ښه ده. دا 10-12 کاله کېږي دا کاروبار زه کوم. ورځې مزدوري موږ ته 15,000-16,000 روپۍ روزانه جوړېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالوهاب د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسېدونکی چې فعلا په خوست کې ژوند کوم. په سر کې زه د خوست د ټول مشتو ته د روژې مبارکي وایم. بیا په خوست کې زه ډېر وخت کېږي چې کاروبار کوو. الحمدلله شکر په خوست کې مونږ کاروبار ښه دی. د ورځه نه مونږ ته 200-800 افغانۍ بچت پاته کېږي. د خوست خلک د خوست ولس د خوست ډېر ښکلی ځای او ډېر ته ناراضي یو. الله د راضي شي د دوی نه. ښکلی ځای ده او ښکلی منطقه ده او ښکلی فضا لري. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد عارف ده د کابل ولایت اوسېدونکی او په خوست کې اوس اوسېږو. کاروبار کوو. خپل کاروبار نه خپل هغه نه راضي یو. دا زموږ کاروبار د ورځې وروره 400-500 یا 600 ګټو. دا زموږ د کور او دا د بال بچ خرچه وځي. په دې باندې موږ ډېر خوښ یو او خوشحال یو. او خوست وروره ډېر ښه وطن ده. د غریبانو لپاره ډېر یو صحیح وطن ده. موږ ورنه خوشحال یو او خوست خلکو نه هم خوشحال یو. نور وروره داسې څه هغه نه لرو چې موږ هغه وکړو تکلیف. بسم الله الرحمن الرحیم. نامم است حکمت الله از ولایت تخار ولسوالی چهاب. من در شهر خوست نانبایی دارم. جزء کاروبارم بسیار از کاروبار خود رضا هستم. روزی 700-800 روپیه من کمایی میکنم. همراه فامیلم 10 سال میشه در ولایت خوست هستم. من از مردم خوست بسیار راضی و خوشمند میباشم. خوست بسیار هوای خوب و ولایت زیبا میباشد. خوست ولایت په 1940 میلادي کال کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال له ولسوالۍ څخه په ولایت بدل شو. اداري بستونه یې ډېر شول مګر په اداري برخو کې خدمات هومره پیاوړي نه شول چې ترې تمه کېده. او په ځینو برخو کې د طالبانو د حکومت پر مهال هم په ورته شکل خدمات وړاندې کېدل. خو د طالبانو رژیم د راپرځېدو او د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره د خوست په دولتي ادارو کې یو لړ مثبت او په لوړه کچه تغییرات رامنځته شول. که ویل شي چې د هېواد د جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د خوست ولایت په بڼه کې د پام وړ بدلون راغلی بې ځایه به نه وي. ځکه چې په دغه موده کې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه نوې جوړونه او بیا رغونه وشوه. خوست ښار د ولایت په سطحه یوه نوې بڼه غوره کړه. سړکونه پاخه شول. لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې شوې. د تفریح لپاره پارکونه پرانیستل شول. مختلفو ټلیفوني شبکو خپل فعالیتونه پیل کړل. کمپیوټري کورسونه جوړ او په مختلفو رشتو کې زده کوونکي تر روزنې لاندې ونیول. د انټرنیټ سیستم فعال شو او له یو دولتي تلویزیون او یوې دولتي رادیو پرته 6 آزادو FM رادیوګانو په خپرونو پیل وکړ. په ګڼ شمېر چاپي خپرونې مجلې او محلنۍ په دې ولایت کې د چاپ په ګڼه سمبالیږي او خلک یې له مضامینو ګټه اخلي. دا وخت په خوست ولایت کې له 45 زیاتې فرهنګي او مدني ټولنې په پوره همغږۍ فعالیت کوي چې له دې ډلې د ځینو فعالیت د نورو په نسبت ښه دی. په همدې توګه هره اونۍ په خوست کې نږدې 15 اونیزې مشاعرې هم ترسره کیږي. او په ګودر ورونه بلکا او په داتک جنمازدیګر ورونه بلکا چې ښاروال یې په ټانکرو خنثی نه کي ګولې داسې زورور ورونه بلکا چې ښاروال یې په ټانکرو خنثی نه کړي ګولې داسې زورور ورونه بلکا ستا د تن ګرانې د شنو ونو څه ځل کړي په چینار او په نښتر ورونه بلکا چې لږ ووایي چې اپ په وسطم ستا ولا چې په چوکر ورونه بلکا پسرلی می په خوست راغی د بلبلو ملمستیا ده.
پسرلی می په خوست راغی د بلبلو ملمستیا ده باران اوری په ګلونو د غنچې خوله په خندا ده ای ملیاره په دې بزم کې مېلمه شه ای ملیاره په دې بزم کې مېلمه شه نازوه د باغ ګلونه چې همدا یې تمنا ده دا نیمګړی مازدیګر کې ته په حسن غرور مکړه دغه ښار له ښکلا ډک دی په دې لویه پاچاهۍ کې هر یو ګل د وفا ډک دی دومره نار سپرځونی څله د راتلونکي سپرلي ګله ته انار د کندهار یې زه چنار د ښکلي خوست د خوست ډیرو ولسوالیو ته سړکونه په پاخه ډول جوړ شوي او پر ځینو یې دا مهال کار روان دی د تیرو څو کلونو په اوږدو کې تر 242 پورې ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوي او له دې څخه هیڅ ولسوالي بې برخې نه ده د خوست د 12 ولسوالیو لپاره نوي ودانۍ جوړې شوي دي په زیاترو ولسوالیو کې د ملي پیوستون حکومتي پروګرام پلی شوی او په یو شمېر سیمو کې د وړو ستونزو له امله ځنډول شوی دی د هرې ولسوالۍ پر مستحقو ځمکوالو باندې د سیلابونو د مخنیوي په موخه اوسپنیزې جلۍ په وړیا ډول ویشل شوي استنادي دیوالونه ورته جوړ شوي په هره ولسوالۍ کې لږ تر لږه 4 سربندونه جوړ او د څښاک د صحي اوبو د برابرولو په موخه ورته یو شمېر ژورې څاګانې کیندل شوي دي خو لا هم د خوست په کچه 3 لویې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي لومړی د بیکارۍ ستونزه ده چې له امله یې زیاتره خوستوال د کار موندلو لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي دویم د دغه ولایت زیاتره سوداګر په نورو سیمو او نورو ملکونو کې پانګونې کوي چې لامل یې تر دې دمه په خوست کې د صنعتي پارکونو نشتون او د اوبیزې برېښنا نه درلودل یادولی شو که چیرې خوست له ابي او یا هم له ډیزلي برېښنا څخه په هغه ډول چې لازمه ده برخمن شي نو لرې به نه وي چې زیات شمېر پانګوال به خپلې پانګې په دې ولایت کې په کار واچوي چې مثبت اغیز به یې د افغانستان په کچه وي او دریم هم د دې ولایت د لویې لارې نه ترانزیټ کېدل یادولی شو د خوست کرنیزه وضع د خوست ډیره برخه غرنۍ ده او د کرنې لپاره ډیره لږه ځمکه لري د دښتې ځمکې ډیره برخه یې هم للمي ده او همیشنۍ اوبه نه لري د همدې امله په ځینو سیمو کې خلکو په شخصي لګښت ژورې څاګانې ایستلي او ځمکې پرې خړوبه وي کرنیز محصولات یې په دودیز ډول تر ډیرې کچې غنم جوار مۍ او ډیره لږه برخه وریجې دي په ډیرو لږو سیمو کې د ګنیو او ممپلیو کرل هم دود شوي دي د سبزیو په برخه کې ټینډي رومي بنجان تور بنجان ګازرې ګلفي ماټر ټیپر تیربې یا مولی سبا کرم شنه پیاز شنه مرچ بادرنګ ډول ډول شنې ترکارۍ آلو او پیاز یادولی شو د یوې سنجونې له مخې د خوست اوسني نفوس ته په کتو په نورمال حالت کې د خوست ټول محصولات د خوست میشتو لپاره د 4 څخه تر 5 میاشتو پورې بسنه کوي او پاتې 6 یا 7 میاشتې باید له بازاره واخلي کلتوري وضعیت په خوست کې اوس مهال نږدې 242 ښوونځي فعال دي او په دې 242 ښوونځیو کې نږدې 50,015 ښوونکي 200 زره زده کوونکو ته زده کړې ورکوي چې د زده کوونکو شپږمه برخه نجونې جوړوي په خوست کې د شیخ زاید په نوم پوهنتون هم فعال دی نږدې 100 تنه استادان په 9 ښوونځیو کې له 2000 زیاتو محصلینو ته زده کړې ورکوي او دا مهال یاد پوهنتون د یو ستر او غني کتابتون څخه هم برخمن دی چې په تړاو یې د خوست شیخ زاید پوهنتون 2 تنه محصلین داسې وایي هغه کتابونه په دې کتابخانه کې دي هغه زاړه کتابونه دي یا ټول په فارسي باندې دي یا په انګلیش باندې دي پښتو کتابونه چې ډېر کم پیدا کېږي او موږ له هغو څخه نشو کولی چې استفاده وکړو ما خواهش د رئیس صاحب نه دا دی د شیخ زاید د پوهنتون د رئیس نه چې موږ ته نوي کتابونه راوړي که هغه فارسي کې او که پښتو کې ځکه چې دواړه زموږ ملي ژبې دي موږ باید په دې دواړو ژبو پوه شو په پوهنتون کې د ځای د کمبود له امله په
پخوا زموږ کتابونه په بوجیو کې پراته وو، ځای په ځای وو. هغه دپاره کوم ځای داسې المارۍ نه وي چې موږ هغه ځای په ځای کړې وه. خو د ادارې په هلو ځلو سره موږ شکر ده د 2-3 کلو را په دې خوا موږ هلې ځلې کړي دي چې موږ خپله کتابخانه منظمه کړو. داسې اوس عملاً ګورئ چې موږ د هغې دپاره المارۍ پیدا کړلې او موږ ډېر کتابونه یو څه پخوا موجود وو او په دغې 2-3 کلو کې موږ زیات کتابونه د زیاتو محصولي خوا د زیاتو پوهنتونونو خوا موږ ته راکړل شوي دي چې د استادانو په کومک سره په الماریو کې ځای په ځای شوي دي او کتابخانو یو څه شکل پیدا کړی ده. د دې ترڅنګ د عبدالله خان تڼي په نوم دارالمعلمین مرکزي دیني دارالعلوم او یو دارالحفاظ هم فعال دي. د پوهنې ځایي اداره وایي چې له دوی سره د خوست په بېلابېلو سیمو کې 18 دیني مدرسې په رسمي توګه ثبت دي، خو په خوست کې د مدرسو شمېر له 80 هم اوښتی دی. له حکومت سره د مدرسو د نه رجسټر په اړه د مدرسو خاوندان وایي چې له معاش او ثبت وړاندې دوی ته د دوی مسؤلیت مهم دی، خو یادونه باید وشي چې اوس په همدې برخه کې کار جریان لري او څه موده وړاندې په همدې موخه ازموینه هم واخیستل شوه. په هکله یې د پوهنې رئیس پوهنمل سید عزیز احمد هاشمي وویل دا چې په دومره لویه پیمانه د پوهنې وزارت دې ته اجازه ورکړې وه او هیات ته یې تکلیف ورکړی و د خوست ولایت ته راغو. موږ د خپل د پوهنې وزارت نه مننه کوو چې د خوست ولایت علماو ته د خوست معارف ته دومره توجه وکړه او همدارنګه د خوست ولایت د جهادي شورا نه هم مننه کوو چې په دې برخه کې موږ سره مستقیما مرسته سامې راسره واخیسته او په دې امتحان کې ازموینه کې ډېره فعاله ونډه واخیسته. پر دې سربیره په اوس وخت کې د ولایت په کچه یو شمېر دولتي ادارو ته کمپلیکس ودانۍ د ښار سره نږدې ساحه کې جوړې شوي چې د دې ولایت د عامو خلکو ستونزې ورسره حل کیدی شي. د سیمې په کچه دارالعلوم ته په اساسي او عصري سیسټم نوي او ښکلي ودانۍ جوړې شوي دي. دغه راز په دغو نږدې شپو او ورځو کې د خوست لپاره د نوي جوړېدونکي 150 بستریز روغتون نویو ودانیو کار په بشپړېدو دی چې په راتلونکي کې به د خوست روغتیایي برخه کې سترې ستونزې هوارې کړي. د خوست اوسیدونکي هغه څوک دي چې د تاریخ په اوږدو کې د خپل مرکزي حکومت څخه د سر او مال په قربانۍ ملاتړ کړی او همداسې پاتې شوي او ترڅنګ د حکومتونو پر مهال چې چا ورسره ښه کړي وي د هېرولو وړ یې نه بولي. د تلویزیون خوږو لیدونکو تاسې وګورئ دغه سیمه لکه مخکې چې مو وویل اوس مهال په یو سوداګریز مرکز بدله شوي. هر لوري ته ښکلي چمنونه، ښایسته او عصري لوړپوړیزې ودانۍ هغه څه دي چې خلک په خپلو کې ګډ ژوند د هېواد بیا رغونې او خوشحالیو ته رابولي. په اوس کې ټول خوستوال په یو قوت او ورورۍ سره راټول او د خپلې سیمې د لا ښایسته کولو په فکر کې دي. خوست ولایت کې د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د سپورت یا ورزش په برخه کې ډېر ستر تغیرات راغلي. تاسو ګورئ چې د ښکلي سولیز خوست یو شمېر تکړه او اتل لوبغاړي د هېواد په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي. خو کله چې د کرکټ اتل لوبغاړي د بریاو وروسته خوست ته راځي د خوستوالو له لوري بدرګه کیږي. دود هرکلی کوي او ځوانان یو تر بله د دوی د بریاو مبارکۍ وایي.
پر دې سربیره په خوست کې د 15,000 تنو په شاوخوا کې ورزشکاران په بېلابېلو ورزشي رشتو کې خپل تمرینات ترسره کوي چې هره ورځ د دغه ولایت په هره ښکلې سیمه کې د دغو لوبډلو ترمنځ شاندارې او خوښۍ راوړونکې سیالۍ جریان لري. همدا شان په دې وروستیو کې د هېواد په کچه په خوست کې د یوه پراخ او مجهز لوبغالي د جوړېدو چارې هم پیل شوي چې دا د تیرو څو کالونو په اوږدو کې د خوستوالو ورزشکارانو لویه او اساسي غوښتنه وه. یا شروع پا خیلی پڑی واجو ہے جب دانوں کے دھڑا یا چڑھ جاؤ پر حس کالا ندی سارا جوڑ یا شروع پا خیلی پڑی واجو ہے نرهنگانوں کے که هم په خوست کې تر دې دمه د سینما او تیاتر لپاره هیڅ ډول کار نه دی شوی او د دولت لخوا هم ورته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو بیا هم خوستیو ځوانانو او ممثلینو د رحمت الله خوستي په مشرۍ او ډایرکټرۍ په خوست کې څو فلمونه جوړ کړي. د افغانستان د تیاتر په فیسټیوالونو کې په شخصي لګښت ګډون کړی او په پلازمینه کې د 1480 هجري شمسي کال فیسټیوال کې خوست تیاتر دریم مقام رحمت الله خوستای ریسپیشمن اینا از خوست تشریف آوردن. یکی از بازرگانای اولین سینمای افغانستان هستند که ما در چندین فیلم با ایشان همکار بودیم و فعلا ممثل خانه نو زندگی نو نوے کور نوے جوان به درامه آدم خان دی پاپ اکتور مبارک بودیم و تمام خوست مبارک میگم. بخوست دوستای هنرمند شاعرای عزیز نویسنده‌های بسیار بسیار محترم و سرتیفیکیت ترتیب داده شده. خوستا صاحب ډېره مهرباني، ډېره مننه، تاسو ته مبارک وي. که چیرې دغه د تمثیل مسلک مسخره بازي وی، ټوکې وی، مسخرې وی، نو بیا تا ولې دغه فاکولته لوسته؟ دا د دې لپاره چې ما غوښتل که زه د تیاتر ممثل شم نو په دې خلکو کې به زما قدر او عزت وي. خو زه څه خبر وم چې دا خلک ماته د یوه مسخره د یوه ټوکي په سترګې ګوري. شیرین بلبل درخانې دي یادم او په 1489 کال په فیسټیوال کې لومړی مقام خپل کړی چې برنده جایزه ششمین فیستیوال تئاتر ملی افغانستان. بسیار تشکر از جناب استاد حسین زاده، بسیار تشکر میکنم که تشریف آوردن. استاد صاحب بسیار زیاد تشکر، بسیار تشکر. اینا میخواین چک چک کنین سرش، چک چک کنین سرش. او په 1489 کال په فیسټیوال کې لومړی مقام خپل کړی چې دوی هم د خوستوالو له لوري په ډېر ښه شان سره بدرګه شول او ټول هرکلی ورته وویل شو. خوست د نوي جوړونې او بیا رغونې په برخه کې ډېرې اړتیاوې لري، خو خواشینونکې خبره دا ده چې ځینو کسانو د شخصي ګټو په خاطر د خوست ټولنیزې ګټې تر پښو لاندې کړي دي او د حکومتي ځمکو نیونکي یا غصبینې ښه بېلګه ده. په خوست کې د ځمکو د غصب له امله نوي جوړونې او بیا رغونې ته دروند زیان اوښتی دی، خو کله چې دې ولایت ته د ولسمشر حمید کرزي په حکم ښاغلی عبدالجبار نعیمي د ولي په صفت راغلی، په دې ولایت کې پر قانون پلي کولو سربیره په دولتي ادارو کې د پام وړ بدلون، په اداري چارو کې رڼښت، چټکتیا او تر ډېره بریده ښه والی رامنځته کړی. خوست ولي ښاغلي عبدالجبار نعیمي
د خوست خلکو دینی علما کرامو روشن فکرانو او ځوانانو سره د ځانګړو ناستو وروسته د هغو چارو ترسره کولو ته مخه کړې چې د خوست ولایت په کچه په هره برخه کې تر ډیره ښکلا او ښهوالی راوستلی شي. خوست والي په خپل راتګ سره دا هوډ هم وکړ او د خوست ولسونو ته یې وعده ورکړه چې دولتي نیول شوي ځمکې به له غصبینو خلاصوي. هوکې همداسې وشول. عبدالجبار نعیمي په دې وروستیو کې جدي ګامونه واخیستل. د وړکتون نیول شوي ځمکه یې په 2010 کال د 5مې میاشتې په 20 نیټه له غصبینو خلاصه کړه. د دې ځمکې په هکله 2 تنه خوستوال داسې وایي: دا ډول اقدام کوي. زه د پاینده کې هم د دوی نه دا غوښتنه لرم چې په همدې ډول اقدام وکړي، ځکه دا اولنی اقدام دی چې زه یې ګورم تر څو چې په د خوست کې ګرځم چې په دولتي ځای نیول شوی وي او بیرته وران شوی وي. چار کله والي روغه بیا مې مولمسون ته ورغلي په ولسوالۍ سپین ږیري څوک ورته ورغلي وي. بیا بعضې که یوه وخت زه که دا د خبره ده وکړه چې زه به دا د حکومت مځکه چې کومه غصب شوي دي دا به زه ازدومه. نو په دغه نن مې دومره ښه شولي زه والي نن وینم نه چې مونږ نه به رسېږي که نه موږ به خپل کړی وای چې دا ده دومره اقدام وکړه هغه مخ ته کول چې دا یې روغه مولمسون کوي. بیا دلته یوه غونډه وشوه، شورا وشوه، پاکه یې وویل، ټلویزیون یې ویر کړه. بلکل د خبره خپله خبره کول زوی ته ورسوه. مې ملاتړ یې کومینه چې هغه په شپه په کوري کاپري په کوري د حکومت مې ملاتړ چې دا د حکومت مځکه خصوصوي د ظلمونو نه د غصب کوونکي نه مې ملاتړ. دا هم د 1200 فامیلیو ځمکه ده چې 8 کاله وړاندې د دې ځمکې او پروژې کار خلاص شوی و چې نمرې خلکو ته توضیح شوي وې، خو خلکو ته زورواکو د دې مجال نه ورکاوه چې خپل کورونه آباد کړي. دا ځمکه هم د والي عبدالجبار نعیمي په کړي ټینګ هوډ د خلکو مشرانو، ملي اردو او ملي پولیسو په مرسته او کومک په 2010 کال د 9 میاشتې په 28 نیټه د غصبګرو بیرته ترلاسه کړه. په هکله یې عبدالجبار نعیمي داسې وایي: واقعیت خو دا دی چې د خوست په ولایت کې بالخصوص د خوست په ښار کې ډېرې دولتي مځکې غصب سوي دي. په ولسوالیو کې ځینې دولتي مځکې غصب سوي دي او غصب هم روان دی. باید په تاسف سره ووایم چې دغه لړۍ په خوست کې ناامني پیدا کړې، دغه لړۍ د غصب په خوست کې بې اتفاقي پیدا کړې، دغه لړۍ د غصب په خوست کې پسماندګي پیدا کړې. ډېرې داسې عامل منفعه پروژې دي چې هغه نن باید خلاص سوي وای، تکمیل سوي وای او ګټو اخیستلو ته چمتو وای، ولې نن دغه د غصب او د زور جبر دا لړۍ د دې مخه نیولې ده. د بیلګې په توګه تاسو ته ویلی سم چې دلته تاسو د خوست په ولایت کې د هوایي ډګر خبرې کېږي، تاسو یې اورئ. نن که واقعیت وایم هوایي ډګر دپاره په خوست کې داسې ځای نه لیدل کېږي، کوي هغه په زورو، په جالو، په تزویرونو باندې هغه مځکه غصب سوې، پر هغوی باندې کار روان دی. همدغسې په دې ولایت کې د سړو خونو پروژه وه، د یو نیم کال را په دې خوا بودجه یې وه، پیسې یې وې، نقشه یې وه، پیشنهاد سوې پروژه 2 میاشت مخکې، یو نیم میاشت مخکې هغه پروژه برته کینسل سول، پیسې برته مسترد سولې. زه فکر کوم چې دا غصب، دا زور، دا ظلم د یو څو نفرو لخوا پر دې ولس تحمیل سوی او دا د دې ولس سره ډېره لویه جفا ده. دا چې خوستوال په خپله هم مبتکر، زړور او مشهور خلک دي، ملي ازادي غواړي، ملي ورورولۍ ته تنګ دي، نیمګړتیاوې، ذوف، خلاوې، مرضونه، د لارې کندې، کړنګونه، ګردابونه، د غرقېدو چالونه، لومې او دمونه ډېر ښه پېژندلی شي او د خپلو قومي جوړښتونو په رڼا کې ورته د پای ټکی ایښودلی شي. بلې قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم بهتره معلومه ده کوم وخت چې په افغانستان کې مثبت او تاریخي بدلونونه رامنځته کیږي، نو په هغه کې
د خوست ولایت اهمیت او رول لیورایه ښکاري چې ښې بېلګې د تاریخ په اوږدو کې موجودې دي. هر کله چې دا خبره منو چې د خوست سیمه او اوسیدونکي یې د هیواد په آبادۍ، ترقۍ، سولې او امن په راوستو کې کلیدي رول لري، نو راځئ په همدې هکله د یو شمېر خوستوالو د هیلو او ارمانونو څخه ډکې خبرې واورو. موږ سوله غواړو، ژوند غواړو چې موږ بچیان ښه وخت تېر کړي، زموږ ورونه عزیزان ښه وخت تېر کړو، ښه په ارام ټیم پاس کړو، ښه دوکانداري وکړو، خپله غریبي وکړو، حلاله مزدوري وکړو. و موږ سوله غواړو، هر وخت دپاره سوله غواړو. سوله ښه ده، موږ سوله خوښوو او په دنیا کې سوله ښه ده او جنګ نه، او جنګ بربادي ده او موږ تاسو جنګ هېڅ فایده نه کوي. ولې چې په خارج کې چې کوم ځایونه دي امن سوله او ډېر ښه شی دی چې امن سولې ته موږ تاسو ټول یو ځای شو. دا چې ټول هیوادوال او په ځانګړي ډول خوستوال له ټولو زیات د سولې تږي او په سوله مین خلک دي، که په ټول هیواد او خوست کې ډډمنه سوله برقراره شي نو د خوست او خوستمېشتو وړاندې تګ او ترقي به د هیواد په کچه بېساري وي. درنو لیدونکو، په دې وروستیو کې خوست والي د دغه ولایت لپاره 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړ. یاد پلان تقریبا ټول د 471 میلیونو ډالرو په ارزښت د بیا رغونې پروژې لري او دا اندازه به د خلکو په غوښتنه 500 میلیونو ډالرو ته پورته شي. ورته وخت کې د خوست خلک د خوست له والي ښاغلي نعیمي څخه 3 لویې او مهمې غوښتنې لري. لومړی دا چې خوست د هیواد یوه تر ټولو مهمه دروازه شمیرل کیږي، نو تر هر څه زیاته اړتیا چې محسوسیږي هغه په دې ولایت کې د لا ښه او ډاډمن امنیت راوستل دي. دویم څه ډول چې دا مهال د خوست 1,20,000 مسافر په بهرنیو هیوادونو کې په کار بوخت دي او هلته ژوند کوي، او ترڅنګ یو زیات شمېر سرمایهدار خلک غواړي د دغه هیواد وچه او تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته د هوا له لارې ولېږدوي، نو د دوی ورځنۍ غوښتنه هم همدا ده چې په دې ولایت کې ورته ملکي هوایي ډګر جوړ شي. او دریمه هم د خوست غلام خان بندر چې د خوست لپاره د یو ستر اقتصادي امتیاز سبب کیدای شي د زر تر زره رسمي ترانزیت کیدنه.